سلامونه احترامات نیکې هیلې او پیرزوینې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي غواړم چې د انویټ د یو فالټ په اړه معلومات سره شریک کړم. کله چې موږ انویټ سټارټ کړو رن یې کړو نو د دې حساب د 14-15 پورې چې فریکونسي رسیږي نو د اس پی او علامه پر مخ ښکاره کړي. نو دغه اس پی او علامه یو په هغه صورت کې موږ بندوو چې کله موږ انویټ ته دغه وتړو سپلای یا ترانس یا کنټرولر وتړو نو په پی بی 01 کې پی بی 00 چې وکې کړو دا چې وکې کړو بیا دلته یو راځي. دا یو چې موږ 0 کړو نو بیا دی په ترانس کې یا په کنټرولر کې یا په سپلای کې اس پی او علامه نه ورکوي. نو که دغه انویټ و سمرسیبل ته هم تړلی وي نو بیا په دغه صورت کې دوی چې لین یې پرې شي نو بیا حساب فریکونسي د 28 پورې ځي، د 28 څخه زیاته نه اوړي او موږ په دا مشکل کې یو چې حساب دا د دونې پورته کېږي هم او ولې اوبه نه راپورته کوي. نو هغه مشکل که چیرې ترانس ورته تړلی وي یا سپلایي ورته تړلی وي موږ ته به اول پی بي 01 ته ځو، هغه به یو کوو، دا فالټ به موږ ایله کوو چې ایله مو کوي بیا نو چې که چیرې دغه پرې و لین یې ښکته سوی و بیا د اس پی او علامه راوړي. نو دغه اس پی او علامې په اړه معلومات سره شریکوله او ویډیو وګورئ تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سر خلاص کړئ او دغه د اس پی او په اړه معلومات سره شریکو نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دغه چې دی یو انجینر صاحب جوړ کړی دی، زموږ داسې ملګری دی او په ګروپ کې هم راسره دی. د دې نوم دی لین پلټونکی، چې لین کله یو ځای قطع وي نو بیا دی معلومولی سي، په هغه صورت کې معلومولی سي چې په لین کې برق وي. اوس نو که چیرې اس پی او علامه راوړي او لین پرې وي موږ ته یې به څنګه معلوموو؟ نو هغه به اول د واره د اس پی او لین به ګورو چې دغه لین به پر بیټرۍ در سره ګورو چې دغه لین برق نه تیروي. نو بیا به په یوه لین کې برق ورلکوو په هغه لین کې چې کوم پرې سوی دی نو هغه لین به ټوله په دغه مشین ګورو. نو دا مشین چې دی په دا بټن دی سټارټیږي، چې سټارټ مو کوي دی چې دی د ژوندي برق سره کار کوي، د ده دغه غمی یا دغه بلب چې دا ګروپ لګیږي. نو چې کله په هغه لین کې برق یې چې پر تیریی د ده مهم ځای چې دی هغه دا ځای دی چې دا کم غمی ورباندې شته، مثلا دا ځای پر دا ځای به لین پر لین به تیروو نو بیا دی چې دی هغه دغه کولی سي لین معلومولی سي، هغه لین معلومولی سي چې کله په ده کې برق وي نو بیا یې معلومولی سي. نو که برق نه وي بیا نسي معلومولی او دا ډېر ښه شی دی د لینو دپاره. ترمیګر ډېر بې دی، ډېر او اسانه ژر په پیدا کېږي او زه خپله د داسې مشکلاتو سره څو وارې مخ سوی یم چې دغه شی مې پیدا کړی دی، ډېر یې وسا کړی یم او ډېر ورباندې وسا یم ځکه لین راته معلوم سي چې دغه لین برق نه وړي نو بیا نور دوه ځینې خلاص کړم د انویټر څخه په هغه یوه لین کې برق ورله کړمه دی ورباندې تېروم چې پر کوم ځای قطع سوی وي نو چې برق یې روان وي دغه شین غمی یې لګېږي او چې پر کوم ځای معمولي مثال لږ بسته وي لږ پرې بیا د غمی خامېږي مازې معمولي لګېږي او که یو مخ قطع سوی وي دا غمی مړ سي، دا ګروپ یې مړ سي او بیا یې ګروپ نه لګېږي، دې سړی ډېر ورباندې وسا کېږي. نو که غواړئ چې دا شی ترلاسه کړئ نو پر دا واټساپ باندې میسج وکړئ انشاءالله در وبایستوو. لین ځان ته معلوموو بیا په هغه یوه لین کې برق پیدا کوو. او د اس پی او د حل دپاره باید چې موږ څه وکړو نو موږ یو مشین لرو، مشینګري لرو، موږ داسې یو انډیوال جوړه کړې ده، زه خو خپله په هغه ګورم او ډېره وسا او
ارزانه او ښه ژر معلومات سړي ته ورکوي. نو هغه د هغه مشنګرۍ ویډیو هم درسره شریکوم، هغه هم درسره نشرومه او هغه به هم وګورئ. پیدا مو کړي اوس به انشاءالله کوم فضل د لوی رب اوس به مشکل حل شي. شطمن میشه؟ صبر کنه تیری صبرم چکم بلګشت دی بل دا خو څه معلوم نه دی. سره نه تیری بس او لنچ مو ټوله په دا مشنګرۍ چک کې وموکاتئ. نو دغه ټوټه مو خراب پکې راوایستله او دا ټوټه چې دغه خرابه وه برقې نه وړئ نو په دغه مشنګرۍ مو راوایستله. ځکه مباره ځینې پرېښله، پرې مو کړله ډېر یې وسا کړو. او دا ډېر ښه پلټونکی دی، لرګي پلټونکی دی، ډېر ښه شی دی نو ډېر سړی وسا کوي.